د استخباراتو لوی ریاست امنیتي او دفاعي سکتور سره په همغږي په دې توانېدلی چې د جرمونو خلاف جدي مبارزه وکړي او د هیوادوالو امنیت خوندي کړي. تېرو 3 میاشتو په دوران کې د هیواد په بېلابېلو ولایاتو او سیمو کې نږدې شاوخوا 600 تنه هغه کسان چې داعش ډلې ته منسوب وو او په دغه نامو یې وژنې کولې او د ځینې استخباراتي کړیو په مټ یې چاودنې موټر بمونه پلانول نیول شوي دي چې په هغوی کې د دې جرمي شبکو ځینې لوړپوړي غړي هم شته. دا مهال نیول شوي کسان په زندانونو کې دي او دوسیې تر تعقیب لاندې دي. په نیول شویو کسانو کې د دې جرمي ډلو لپاره تبلیغ کوونکي، مالي تمویلوونکي، د هغوی د اړیکو مسؤلین، عملیاتي غړي او نور مهم کسان شتون لري. همدارنګه د امنیت ضد ډلو له لوري په بېلابېلو ساحو کې پلان شوي ځینې موټر بم او واسکټ بم بریدونو له وړاندې کشف او شنډ شوي دي او د مخامخ نښتو عملیاتو په ترڅ کې 33 تنه مهم کسان هم وژل شوي او پاتې نور تش په نامو مسؤلین او غړي هم تر جدي څار او تعقیب لاندې دي.